افرادي قوت او کارخانه دې په پنجاب کې وي ولې ته په پنجاب آبادې ته وګورې په پښتنه خاوره یو ظلم روان دی زمونږ د اوبو بجلي د ټولو نه ارزانه ده زیات نه زیات خرچ 3 روپۍ دی ورسره ټیکس کا 10 روپۍ 9 روپۍ ټیکس کا په 10 روپۍ باندې راکوه په 80 روپۍ باندې ته موږ ته ولې راکوې بله خبره ده تاسو خبر یې چې موږ ته دلته کې د صنعت یا د انډسټریز لګولو دپاره څومره دغه راکولی کېږي بجلي 57 میګا واټ او پنجاب ته څومره ورکولی کېږي خبر یې 8000 میګا واټ د یو بیخي ظلم دی لکه یو خو ته کوشش کوې چې زما په خاوره باندې چې کومې فیکټریان دي کوم صنعتونه دي کوم انډسټریان دي هغه ته غونډې ختمې او بیا ما ته لارې هم بندې زما د خاورې د اوبو بجلي زما وسایل زما چې کوم دی خام مال زما افرادي قوت او کارخانه دې په پنجاب کې وي ولې ته په پنجاب آبادې لږ احساس پکار دی راپاسېدل به غواړي ګوره کشمیریان راپاسېده وایي 15 روپۍ نه زیات نه منو غونډ کم وسه ودرېدو نو موږ او تاسو د چا نه کم یو راپاسېدل به غواړي د دې پلار به هم بیا موږ ته راکوي